اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور یوسف پیدا زرمتی. ګران وطنوالو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د عزت په جامو کې پټ یاست. ګرانو هیوادوالو، زه غواړم چې په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې کومه ستونزه وي، غواړم چې هغه د یو ویډیو په بڼه باندې تر هغه لوړپوړو چارواکو ورسوم چاته چې موږ رایه ورکړې ده، څوک چې زموږ په رایه باندې زموږ د وینو په بدل کې راغلي دي او په دغو غټو چوکیو باندې ناست دي. خو بدبختانه دغه چارواکي، دغه غله، دغه غاصبین، دغه خپلواکي خلک، دغه زورواکي خلک چې کله هم راغلي دي او لوړو چوکیو ته رسېدلي دي، مګر بیا د دوی د غریب نه کوم درد اورېدلی دی، نه کوم غم اورېدلی دی، او نه کوم د دغه غریب د دوی غریب هغه ضرورتو ته چې دغه غریب یې ورته لري او دی د وینو په بدل کې د هغې ضرورتو د پوره کولو دپاره دغو خلکو ته رایه ورکړې ده، دی بیا هېڅ رسیدګي دې ته نه ده کړې. ګران دوستانو، نن د زرمت په سړک باندې درته غږېږم. تاسو د زرمت د سړک دغه ویډیو ګورئ، تاسو دغه ویډیو وګورئ چې زما د زرمت د سړک نن څه حال دی. وګورئ دا ویډیو. تاسو اوس انصاف وکړئ پخپله چې زما د یو مریض، یو غریب په دغه لاره باندې ځي، په دغه سړک باندې ځي او په دې سړک کې دغسې سیلابونه وي او دغسې کویان پکې جوړ وي، دغسې زما په روغتون کې، دغسې زما په ښوونځي کې، نو زه به دلته څرنګه په یو خلاف ډله کې نه درېږم چې زه د دې ملک او د دې ریاست او د دې ارګ خلاف چغې و نارې نه وهم. زه به څنګه د دې دولت خلاف کېږم نه، زه به څنګه د دې والي خلاف چغې و نارې نه وهم چې ستا تر اوسه پورې 15 کاله په دې لوړه چوکۍ باندې ناست زما د دې 10 کیلومتره غم چې دا یوه پیړۍ دغسې وران ویجاړ پروت دی، ولې دغه غږ نه اوري؟ ولې دغه ته رسیدګي نشئ کوی؟ تاسو ورکه استعفا اعلان کړئ، یو داسې کس دغه ځای ته راولئ چې هغه خپل جیب ډک نه کړي، خپل جیب دې البته ډک کړي، خو مګم چې دغو غریب ولس ته خو لږ خدمت وکړي. د خدای دپاره خو یو هم کار نه کوئ، نه د خپل ولس دپاره کوئ، نه د خپل وطن دپاره کوئ، نه د خپل وطن کوم غم د ستاسو په زړه کې شته، نه د دې خپل وطن کوم درد او فکر، نه د دې خوار ولس کوم درد او فکر ستاسو په زړه کې شته. تاسو وګورئ نن کرونا وایرس راغلی دی. کرونا وایرس ته په هرات ولایت کې په 20 ورځو کې یو روغتون جوړیږي او میلیونها ډالر او افغانۍ په مصرف کېږي، مګم زما دغه یوه ټوکړه چې سړک چې یوه پیړۍ همدغسې وران ویجاړ پروت دی، زما غریب زرمتی په دې باندې تګ راتګ کوي. په دې باندې یو غریب زرمتی نه ځي، په دې باندې د غزني، د کندهار، د خوست ټول غټ تجارتي مالونه ځي او راځي، او هغه هرات ولایت ته چې کوم له عربو څخه له خارج څخه کوم بیلټیانې راځي، کوم څه چې راځي او په دغه لاره باندې غزني ته راځي، له غزني څخه بیا دغسې د زرمت په لاره باندې ګردیز ته رسیږي، بیا دغسې خوست او کابل او نورو ولایتونو ته ځي. خو مګم بدبختانه چې دلته دغه ته هېڅ رسیدګي څوک نشي کولی، هېڅ دغه غږ څوک نه اوري. زما د زرمت ملت، زما د زرمت هغه 6 لکه نفوسه خلک هم د غفلت په خوب باندې ویده دي، د یو بل په پرمختګ باندې، د یو بل په خوشحالۍ باندې، د یو بل په مخکې تلو باندې غمجن دي او په یو بل باندې نیت بد کړی دی، هېڅ غږ نه کوي. ولې نه راپورته کېږئ؟ دا خپل اواز مجک کوئ. مرګ یوه ورځ دی، تاسو ژوندي کېږئ، مړه کېږئ، ژوندي کېږئ، مړه کېږئ، نه یوه ورځ به مړه کېږئ، بس ختم خلاص. مرګ یوه ورځ دی او حق دی، کل نفس ذایقة الموت، ټول نفسونه به د مرګ ذایقه څکي. راپورته شئ، د خپل حق غوښتنه وکړئ. وولئ دغه ولایت په دې تیږو کاڼو باندې وولئ چې ولې زما زه انسان نه یم؟ حیواناتو ته هم یوه لاره جوړوي، خو مګر ما انسان ته یوه لاره نشته. ولې زما په سړک کې تاسو وګورئ کویان جوړ دي، تاسو دا موټرونه ګورئ چې په دې کې خښ دي او پراته دي، په دې کې به یو مریض څه کوي؟ په دې کې هغه مریضان چې هغه غواړي چې عاجل روغتون ته ورسېږي، هغه به څه کوي په دې لار؟ چاته به ازار کوي؟ په دې خو د والي زوی نه ځي، په دې خو د رئیس جمهور بچی نه ځي، په دې خو زما د خوار ملت بچیان ځي. ګران دوستانو، دغه ویډیو دومره د سره شیر کړئ چې هر هغه لوړپوړي چارواکي ته ورسېږي. که لوړپوړو چارواکو له نن نه بعد زموږ دغه سړک او زموږ دغه روغتون ته رسیدګي ونه کړه، موږ به د دې خلاف بیا راپورته کېږو، بیا به دی خپله ګیله به له خپله ځانه لري، بیا به هېڅ دی د ګیلې وړ نه وي چې بیا له موږ څخه ګیله کوي. دا زما له تاسو سره آخري ویډیو ده او دا دومره نشر کوي چې تر دی پورې ورسېږي او زر تر زره دې سړک او زموږ روغتون ته رسیدګي وکړي او دې ته زر تر زره عاجل خدمت وکړي، ځکه چې اوس ژمی هم په ختمېدو سره دی او مخته وړی را روان دی، د پسرلي موسم دی، ډېر ښه د کار وخت دی، په کار ده چې دې ته عاجل خدمت دی وکړي. که یې ونه کړي، موږ زرمتي به ټول د دې په خلاف راجګېږو، بیا به له موږ څخه هېڅوک هم ګیله نه کوي. ډېره زیاته